امریکا اول رئیس جمهور څوک و؟ امریکا چا آزاده کړه؟ امریکا بیرغ ولې 50 ستوري لري؟ لیبرټي سټیچو څه ده؟ دا ټول او نور زړه پورې معلومات راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ. جورج واشنګټن په 1980 نومبر کې د دې هیواد اول رئیس جمهور شو. بیا ډیری خلک دا هم وایي چې جان هینسن د دې هیواد اول رئیس جمهور و. په دې اړه اوس هم ډیر اختلافات شته. امریکا بیا د نړۍ دریم با نفوسه هیواد ده چې نفوس یې 322 میلیونه ده. په کال 1980 کې دا هیواد د برتانیا نه ازادي واخیسته او نن د نړۍ تر ټولو لوړ اقتصاد لري. دا هیواد کولمبس په 1492 کې پیدا کوم ته چې هغه وخت کې نوې نړۍ ویل کېده، مګر وروستیو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې له کولمبس نه 1500 کاله مخکې دلته وایکینګز تللي ول. د دې هیواد بیرغ کې 50 ستورو مطلب 50 ایالتونه دي او که وخت سره ایالت زیاتیږي نو ستوری به هم زیاتیږي. لیبرټي سټیچو یا د ازادۍ مجسمه امریکا کې ډیر شهرت لري. اوس مهال دا مجسمه په نیویارک کې ده چې په کال 1886 کې فرانس امریکا ته ډالۍ کړه. امریکا ته په رسیدو سره 2 لکه خلکو د دې مجسمې استقبال وکړ. په نړۍ کې دا هغه هیواد ده چې د بودیجې ټولنه لویه حصه په تعلیم مصرفوي. د راپورونو له مخې د دنیا تر ټولو بهترین او مشهور پوهنتونونه په امریکا کې دي. کانګریس کتابتون په واشنګټن کې د نړۍ تر ټولو لوی کتابتون ده. دا کتابتون 162 میلیونه کتابونه په 450 ژبو کې لري. د هیواد ځوانان بیا ډیر کم عمرۍ کې روزګار ته مخه کوي او د شتمنو خلکو اولاد هم هر روزګار ته غاړه ږدي. یوه ښه بیلګه د افغاني رئیس جمهور اوباما لور ده چې په هوټل کې کار کوه. دا هیواد د نړۍ تر ټولو زیات ساینسدانان لري او د تحقیق تر ټولو زیاتې ادارې هم دوی لري. د نړۍ تر ټولو لوی شرکتونه هم دوی لري لکه ټسلا، فیسبوک، یوټیوب، ګوګل، یاهو، مایکروسافټ او داسې نور ډیر لوی شرکتونه. امریکا د نړۍ تر ټولو اوږد سرک لري چې اوږدوالی 6.5 میلیونه کیلومتره ده. دوی بیا د نړۍ تر ټولو زیات د اوبو بندونه هم لري چې حساب یې له 4,000 بندونو اوړي. امریکا نیم نه زیات نفوس بیا له هیواد نه بیرون نه دي تللي، مګر د هیواد ته په میلیونونو سیلانیان هر کال ځي. د 2019 کال راپور له مخې د هیواد ته 78 میلیونه سیلانیان تللي او د دې لارې له مخې دوی یو ډیر لوی عاید هم د لاسته راوړي. ډیزني پارک د نړۍ تر ټولو لوی تفریحګاه ده. هلته 2,000 کارګر کار کوي او د هالیوډ اکثر مشهور فلمونه هم د پارک کې جوړ شوي دي. په دې هیواد کې والمارټ بیا د نړۍ تر ټولو لوی مغازه ده چې 2.5 میلیونه کارګر کار کوي پکې. د هیواد کې د ورځې 100 ایکړ برابر پیزا خوړل کیږي
د ورزش کموالی او د فاست فود ډېر استفادې له وجې د 30% نفوس وزنونه بیا ډېر دي. په دې هر څه سره په امریکا کې میلیونونه خلک بې کوره دي او د جرمونو کچه ډېره لوړه ده. صرف په سان فرانسیسکو او سنډیاګو کې تر 1.5 میلیونه خلک بې کوره دي او د جرمونو له رویې د نړۍ درېیم هیواد ده.